واغتسل وادع صدقا وامتثل روها تلك العروق عل حزنا يضمحل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مخکې دا خبره ذکر شوی وه چې د حج درې قسمونه دي: افراد، قران، تمتع. افراد دې ته وایي چې یوازې یو سړی د حج احرام وکړي او دی په احرام کې باقي تر دې پورې چې دی د اختر په ورځ جمره وولي او بیا سر وخرئ او طواف الافاظه وکړي او سعی بین الصفا والمروه وکړي که د طواف قدوم سره یې کړی نه. قران دې ته وایي چې د میقات نه د حج د احرام د عمرې او حج دواړو وتړي او بیا به تر هغه وخته پورې په احرام کې وي چې د اختر په ورځ د جمراتو د جمرې د ویشتلو نه وروسته ځان حلال کړي. او موږ دا خبره کړې وه چې بهتر په حجونو کې دا دریم قسم حج دی چې هغې ته حج تمتع وایي، چې سړی د میقات نه صرف د عمرې احرام وتړي او چې کله عمره وکړي راشي طواف وکړي او سعی وکړي بیا ځان حلال کړي او د حل په حالت کې اوسیږي تر دې چې اتمه ورځ د ذوالحجې شروع شي چې هغې ته یوم الترویه وایي. نو کله چې اتمه ورځ د ذوالحجې شروع شي نو دی به احرام د حج د خپل ځای نه وتړي. کوم ځای کې چې دی وي برابره خبره ده، که په مکه کې که د مکې نه خارج وي که مینا کې وي، ده باندې لازم نه دي چې دی به راځي او احرام به د مکې نه بهر وځي میقات ته هغه ځای نه به تړي. لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د حج احکام ذکر کوي نو فرمایي چې کله اتمه ورځ د ذوالحجې شي احرام به وتړي او دی به احرام د حج په هغه طریقه باندې تړي لکه څنګه چې احرام د عمرې په میقات کې تړلی. وی فرمایلي که خوښې د مکې نه دې وتړي که خوښې خارج المکه نه مکې نه دې لاړ شي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو احرام داسې تړلی و لکه څنګه چې ورته د الله نبي حکم کړی د بطحانه. خو سنت هم دا ده چې احرام به د هغه ځای نه تړي چې کوم ځای کې وي. همدغه رنګې هغه کسان چې هغه په مکې کې وي هغوی به د خپل کور نه احرام تړي، لکه څرنګه چې حدیث د قرازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د بخاري او مسلم، چې من کان منزله دون مکه فمحله من اهله حتى اهل مکه یحلون من مکه. هغه څوک چې هغوی د میقات نه داخل کې پراته په مکه کې وي نو د هغوی د احرام ځای هغه ځای دی چې کوم ځای کې دی وي د خپل کور نه به احرام تړي تر دې چې مکې والا به احرام د مکې نه تړي. امام ابن قیم رحمه الله د حج احکامات چې ذکر کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو حج ذکر کوي نو فرمایي وای هر کله چې د زیارت ورځ شوه چې دا هغه وخت کې اتمه ورځ د ذوالحجې وه، ساخ وختو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مسلمانانو نه مینا ته لاړ نو هغه ځای نه د حج احرام وتړه. من کان احل منهم من رحالهم، وای د خپلو ځایونو د خپلو خیمو نه احرام وتړه او دوی د احرام دپاره مسجد حرام ته رانل چې د دې ځای نه احرام وتړي، بلکې احرام بل احرموا ومکة خلف ظهورهم، احرام یې وتړه چې مکه ته شاته پاتې شوی وای. د بعضې خلکو عادت دا دی چې هغوی راځي او د
مسجد حرام نه احرام تړي دا ضروری خبره نه ده. احرام کې و به د حج تلبیه وایي چې لبیک حجتا یا اللهم لبیک حجا. د احرام نه وروسته د تلبیه شروع کی چې کومه مخکې د تلبیه الفاظ ذکر شوی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لك. نو دی به د احرام په وخت کې تلبیه وایي بیا به تلبیه وایي چې څوک وخت ورته مقام برابرېدله او تلبیه به په اوچت آواز وایي تر دې پورې چې د اختر په ورځې جمره اولي نو تلبیه به قطع کړي. نو د اتمې ورځ د ذوالحجې چې یوم الترویه ورته وایي دی به منا ته وځي هغه څوک چې هغه په مکه کې وي او په حالت د احرام کې وي. نو یوم الترویه هغې اتمه ورځ د ذوالحجې به منا ته راځي. غوره دا ده چې د زوال نه وروستو منا ته راشي نو په دې وخت کې به د ماسپښین لمونځ په منا کې وکړي. مازدیګر ماښام ماسختن او سحر لمونځ به په منا کې وکړي. دا پنځه لمونځونه په منا کې کول سنت دي. لکه څرنګه چې حدیث د جابر رضی الله تعالی عنه کې راځي چې د نبی علیہ السلام حج بیانوي وایي کله چې اتمه ورځ د ذوالحجې شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم منا ته راغلی. په منا کې د ماسپښین مازدیګر ماښام ماسختن او سحر لمونځ وکړ. بیا یې لږ وخت تېر کړ تر دې پورې چې لمر راوخته او دا منا ته راتګ او دلته دا منځونه کول واجب نه دي بلکې دا سنت دي. همدغه رنګې احرام په یوم الترویه باندې واجب نه دی که چېرته د دې نه مخکې احرام وتړو یا یې لږ وروسته که نو هم جایز ده. داسې په منا کې دا نهمه شپه تېرول دا هم او پای کې دا پنځه واړه منځونه کول سنت دی او واجب نه دي. کله چې د اختر د عرفې ورځ شي یعنی نهمه ورځ د ذوالحجې شي سهار لمانځه نه وروسته انتظار وکړي او لمر راوخیږي څاښ وخت شي نو دوی به د منا نه عرفې ته روان شي. عرفه ټول موقف دی مګر بطن عرنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستثنا کړې ده. په هر یو مکان د عرفې کې چې حاجي وقوف وکړه د عرفه وشوه سوا د هغه ځای نه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مستثنا کړې ده چې هغه بطن عرنه ده. او د عرفات حدود هغه حکومت په علاماتو لیکلو باندې واضح کړی دي. نو هغه انسان چې هغه عرفې ته ځي د دغې حدودو رعایت دې وکړي چې د حج خراب نشي او دنه دا خطره پیدا نشي چې ګنې دي وقوف خارج العرفه کړی نه دی. نو حاجي باندې دا خبره ضرور ده چې دغه حدود دغه بورډونه چې لګېدلي دي د دې نه دې داخل ته شي او دغه ځای کې چې دی د وقوف د عرفې وکړي. نو کله چې د عرفې په ورځ باندې لمر زایل شي زوال وکړي یعنی د ماسپښین لمونځ روا شي نو د ماسپښین او مازدیګر لمونځ به جمعا و قصرا وکړي. یو اذان به وکړي او دو اقامت یعنی اول به د ماسپښین 2 رکعاته لمونځ وکړي بیا به د مازدیګر 2 رکعاته لمونځ وکړي. دې دپاره به یو اذان وشي او هر یو مانځه دپاره به جدا جدا اقامت وشي او دا دواړه منځونه به 2 رکعاته وکړی شي. نو په دې وجه باندې دا د عرفې ورځ ده. بیا چې کله د ماسپښین او مازدیګر جمع تقدیم وشي نو دی به دعا تضرع الله ته زاریګانو ته فارغ شي او دغه ورځ د ټول حج مهمه ورځ ده ځکه د الله نبی دې ته حج ویلی دی او فرمایلی دی الحج عرفه. نو حاجي له پکار دی چې دا وخت فالتو تیر نه کړي بلکې دعاګانې په ګناهونو باندې توبه استغفار یا د قرآن کریم تلاوت یا ذکر دا به یو بهتره عبادت ورپکې هغه دعا ده.
څنګه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الدعاء دعاء يوم عرفه وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غره دعا د عرفې د ورځې دعا ده او غره هغه کلمات چې ما او زمانه مخکې نورو انبیاو ویلي دي هغه دا کلمات دي چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بيبا حاجیان دا دعا او ذکر توبه استغفار پدې کې با شروع مصروفي تر دې پورې چې لمر ډوب شي غروب وشي. خود غروب نمخ کې به څوک د عرفات نه نزي که یو انسان د غروب نمخ کې د عرفات نه راووته هغه واجب دي چې به ترجو عرفات ته وکړي چې تر غروب پورې هلته ایساش. که یو انسان د غروب نه مخکې راووته نو د ډېرو اهل علم رایه دا ده چې د باندې دم واجبېږي چې یو ګډ به ذبحه کوي او په مساکینو د حرم به د هغې غوښه تقسیموي. بیا د عرفې وقوف وخت چې دی هغه د زوال الشمس نه شروع کېږي یعنې نهمه ورځ د ذوالحجې باندې چې کله لمر زوال وکړي دې نه شروع کېږي تر دې پورې چې د لسمې شپې سبا راوخیږي. نو کوم یو انسان چې دغه وخت کې کم وخت کې وقوف وکړه د هغې حج کېږي ولو که یو لحظه یو منټ هم وقوف وکړه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ادرک عرفات بلیل فقد ادرک الحج. چا چې د عرفات یعنی وقوف د عرفې د شپې م را لاندې کړه هم د حج را لاندې کړه. نو په دې وجه باندې د دې اهتمام پکار دی. کله چې د نهمې ورځې یعنې د عرفې د ورځې لمر ډوب شي نو بیا به د دغه ځای نه خلک روان شي مزدلفې ته به ورسېږي. د ماښام لمونځ به دلته نه کوي بلکې په مزدلفه کې به د ماښام او ماسخوتن لمونځ کوي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د حج توفیق راکړي او رب دې په خپل در کې قبول کړي.